السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د رشید خان په هکله باندې یو ډېر زبردسته خبر درکړم چې دغه تېره ورځ چې پاکستان سوپر لیګ کې چې کومه لوبه ترسره کړله، هغې نه وروسته د پاکستان شاهد خان افریدي هم په زیاتو ویکټو اخیستلو کې مخکې سوی ده. کوم ملګری په چینل کې نوي راځي، ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، د افغانستان رشید خان چې کله پاکستان سوپر لیګ کې لوبه ترسره کړله، په هغه کې خو اولنۍ لوبه کې کوم یو لوبغاړی اوټ نه کړ، خو دویمه لوبه کې که موږ وګورو د ویسټ انډیز کرس ګیل ویکټ یې چې کله نه واخیستله، دغه ویکټ اخیستلو نه بعد یعنې د شاهد خان افریدي ویکټو نه هم د رشید خان ویکټې زیاتې سوي دي. زه به تاسو ته ووایم چې دغه نړیواله سطح باندې که موږ وګورو، مکمل انټرنیشنل لوبې که موږ راواخلو، دغه لیست تاسو وګورئ. په دغه کې اول نمبر باندې ډوین براو داسې 1512 لوبغاړي اوټ کړي دي. دې نه علاوه دویم نمبر باندې ملنګا د 390 لوبغاړي اوټ کړي، بیا ناراین د 390 لوبغاړي اوټ کړي دي، عمران طاهر هم بیا 382 لوبغاړي اوټ کړي، سهیل تنویر هم بیا 382 لوبغاړي اوټ کړي دي. شپږم نمبر باندې بیا شاکب الحسن د 360 لوبغاړي په شلوړیزو لوبو کې اوټ کړي دي. اووم نمبر باندې تاسو وګورئ، رشید خان د 344 ویکټې اخیستلې دي. او اتم نمبر باندې بیا د پاکستان شاهد خان افریدي د دغه ویکټې اخیستل نه مخکې شاهد افریدي رشید خان نه مخکې خو چې کله د رشید خان کرس ګیل اوټ کړ، نو دغسې په دغه لیست کې رشید خان افریدي نه مخکې څه دغه هغه ویکټې دي. دغه شلوړیزې څومره لوبې تاسو راواخلئ، مکمل لوبې که موږ راواخلو، هغه که انټرنیشنل لوبې، که آی پی ایل، که بیګ بیش، که هر رقم انټرنیشنل شلوړیزه لوبې، دا د هغه ویکټو تعداد دی چې د افغانستان رشید خان به زه تاسو ته یو خبره وکړم چې ډېر کم وخت کې ډېر زیات لوبغاړي اوټ کړي دي. دغه شاهد خان افریدي خو چې کال 2002 نه واخله تر کال 2021 پورې 344 ویکټې اخیستلې، خو رشید خان به زه تاسو ته ووایم چې کال 2014 او که کال 2015 کې چې کله نه رشید خان راغی، دغه اوس کال یعنې کال 2021 پورې په شپږ کلو کې رشید خان 344 ویکټې اخیستلې چې دغه یو ډېر غټ خبر ده.